استاد محترم سبک څه ډول جوړیږي او اصلا د شاعرۍ سبک آیا خاص سبک هر شي چې وي که د شاعرۍ وي که د نور لیکو مقاله لیکنې وي که نه د تحقیق وي د هر شي چې وي خو هر شی یو شیوه لري یو طرز لري نو سبک داسې شی ځینې استادان د سبک پوهان هغوی وایي چې دا د بني ادم خپل شخصیت دی د لیکوال چې هغه د ده په تخلیقاتو کې په نظرونو کې ظهور کوي ځان ښیي د ده شخصیت څه خل دی نرم دی سخت دی متوسط دی دواړو ترمنځ دی پرخاشګر دی لانجمار دی مختلف قسم وي هماغسې د ده په وینا کې دا شی ظهور کوي نو دې نه جوړ شي سبک مونږ که شاعر په حیث که د لیکوال په حیث زمونږ سر و کار د څه شي سره دی نه د ژبې سره دی د فکر سره دی فکر کوو په ژبه کې د ژبې سره دی ژبه خپل عناصر لري کلمات دي که نه دغه کلمات کاروو او کوم خیال چې کوو فکر چې کوو هغه هم په دې ژبه کې دننه کوو او په همدې ژبې په وسیله بل سره شریکوو من حیث لیکوال من حیث شاعر دغه چې بل سره شریکوو دا د ځان دپاره هر فکر شي او هر خیال چې وي که هغه ډېر نازک و رقیق وي که هغه کلک وي که هغه ډېر مفخم وي که هغه ډېر زوردار وي که هغه حماسي وي یعنی هر رقم چې وي انقلابي وي عرفاني وي تصوفي وي څه رقم دی ستا خیال فکر هغه د ځان دپاره هماغسې کلمات غواړي هماغسې ژبه غواړي چې عرفاني وي طبعا صوفیانه عرفاني چې وي ډېر نرم یو حلم غواړي حکمت غواړي چې په هغه طریقه یعنې داسې کلمې داسې ژبه چې هغه له حلم او له حکمته ډکه وي په هغې به ادا کېږي که انقلابي طرز فکر وي د سړي نو طبعا کلماتو کې به هم هغسې چې زورداره دي هغسې چې ډېر زر بني ادم د مخاطب احساس راپاروي که نه داسې کلمات نو د هغې نه استفاده کوي که مثلا نازک خیالي وي هغسې خیالونه او فکرونه چې هغه ډېر نرم نازک معین د کاروان صاحب په اصطلاح هغه ځان دپاره هماغسې د ګل و گلزار او د ریدیو د غاټولو د کشمالیو د ریحان دغه رقم کلمات غواړي هماغسې یوه ژبه غواړي هماغسې نو دا جوړوي سبک او د هغې استعمال په جمله کې ته خبره کوي په څه خل اندازې کوي استفهامي انداز کې کوي بیاني انداز کې کوي په څه طریقه یې کوي خبره د هر چا د خبرې یو سړی دی په بیاني انداز کې خبرې کوي نه غواړي چې ډېر تحرک پکې پیدا کړي خصوصا لکه علمي و ساینسي دغه معلومات او مسائل نو هغه واره کېږي هغه پکې مد و جزر نه پیدا کوي نو هغسې یو سبک ایجادېږي ورسره یو سړی دی د خلکو عواطفو سره غواړي چې دغه وکړي هغه عواطف راوپاروي انقلابي طرز فکر و ذهن لري هغه به هماغسې کلمات کاروي چې د خلکو احساسات راوپاروي او خلک د خپل مطلوب چې دی غواړي چې هغه ورباندې راورکوټې کړي د هغه خلاف راپورته کړي مثلا د اجمل خټک شعر به ووایو چې وایي میخه منم چې د نواب صاحب ده ساده دغه دی دغه نشته خو مګر هغه انداز د بیان د طرز داسې دی چې تا ځان سره روانوي میخه منم چې د نواب صاحب ده دی کې خبره کول توان د چا دی آخر د انسانانو ربه دغه غریب دغه ګجر غریب انسان د چا دی ګوره دا د طرز دی او شعر جوړ چې نه دی میخه د نواب دی انسان دی که نه دغه درې څلور ټکونه او د خپل خالق سره د مکالمې نه جوړ دی نو سبک دغسې جوړېږي په دغه طریقه باندې دا هندی سبک شو دا نه پوهېږم د رحمان بابا سبک دی او دا نه پوهېږم د خوشحال بابا مکتب دی او سبک دی نو هغه هر یو حمزه صاحب مثلا خیبر مکتب خیبری مکتب د حمزه صاحب د حمزه صاحب د سبک هغه کلمات او ټرمینالوژي چې شته ورته په عصري علم په اصطلاح وایي هغه خپله یو ټرمینالوژي لري خپل یو معین کلمات دي چې حمزه بابا یې کاروي سترګې دي وروځې دي باڼه دي لیمه دي که نه دغسې یو قسم کلمات
نو د هغې نه د دا سبک هم جوړ دی او معمولا موږ سبک چې پېژنو د لیکوال چې دا د فلاني سبک دی کاروان صاحب غزل چې په هر ځای کې ته ووایې نو هغه خپل ځان ښیي چې دا د کاروان صاحب ده ځکه هغه کلماتو سره چې کاروان صاحب سره کار لري موږ او تاسې هغې سره بلد یو نو چې بلد یو ورسره نو پېژنو چې دا غزل د کاروان صاحب دی نو که بل چا هم داسې یو شی لیکلی بیا هم وایو چې د هغه په هماغه سبک و طریقه کې لیکلی طرز کې لیکلی نو همدې له وجې نه هم په سبک کې البته یوه بله مشخصه یا مختصه دا ده چې باید د هر چا جدایي معلوم شي مکتب به د ډېرو شریک وي خو سبک ځانګړتیا غواړي که ته غواړې ځان شته کړي من حیث شاعر لیکوال خپل سبک به جوړوې خپل طرز آداب دغه کوې پیدا کوې چې ستا ورباندې تشخص وشي ځکه موږ مخکې وویل چې سبک څه شی دی د لیکوال شاعر یا هنرمند هر څوک چې دی د هغه شخصیت دی شخصیت څه شی دی شخصیت هغه شی دی څوک په کومو مواصفاتو پېژندل کېږي نو دغه سبک